نننی درس موږ سره چې کوم سٹارټینګ دی سو هاو ټو انسټال Windows 7 from USB. Windows 7 با د USB د لارې مونږه څنګه انسټالو په کومه توګه سره به انسټالو. So how to install Windows 7 from USB. د USB د لارې نه مونږه Windows 7 څنګه انسټالو. دا موږ سره یو څو شرایط دي او څو طریقې دي چې باید تاسو هغه اپلای کې په خپل کمپیوټر باندې تر څو پورې چې تاسو سره یو درې شرایط دي چې هغه نه برابر نو تاسو Windows 7 د USB د لارې نشئ انسټال کړئ. د انسټالیشن طریقې چې کوم دي هغه دوه دي ډېرې دي. یو د CD د لارې Windows 7 ډیسک د لارې انسټالو او بل چې کوم دی بل مونږه د USB د لارې نه انسټالیشن 1 by 1 اپلای کولی شو. یو Windows 7 ډیسک نه انسټالیشن کیږي او یو د USB نه انسټالیشن کیږي. Windows 7 ډیسک کې دا مصیبت دی چې هغه ډېر زیات کافي ټایم اخلي. تا سره 99% انسټالیشن وشو 1% تا سره خراب شو ستا هغه 99% انسټالیشن به اټومیټیکلی ختمیږي به تا سره. USB تعالی ګارنټي درکوي اټ ګیوز ګارنټي چې ستا انسټالیشن به بر وخت کیږي صحیح ټایم باندې به کیږي. مخکې نه تا ته پته ولګي چې زما انسټالیشن به ټیک بي کریکټ وي. ګوره یاد ساتئ د Windows 7 انسټالیشن from USB نه چې کله کیږي نو د هغې دپاره یو څو کنډیشنز دي. Windows 7 انسټالیشن چې کله د USB د لارې نه کیږي نه نو د هغې یو څو شرایط دي کنډیشنز دي. هغه شرایط کم کم دي باید چې هغه تاسو وپېژنئ. لومبی نمبر شرط دا دی چې تا سره 4 GB or greater than 4 GB USB پکار ده. 4 GB یا د 4 GB نه زیاتې که د 4 GB نه کمی نو Windows 7 تاسو د USB د لارې نه نشئ انسټالولی. لکه اوس دا یو عامه USB ده په دې کې زه انسټالیشن نشم کولی خو عام فایلز پراته دي په دې باندې به زه یو طریقه کوم علي به د هغې نه پس د Windows 7 به د USB د لارې نه انسټالیږي تر څو پورې چې دې USB باندې ما هغه طریقه نه کړې تر هغې پورې د دې USB چې کوم دی انسټالیشن موږ چرم نشو کولی. وی کین ناٹ. بل تاسو سره چې کوم دی Windows 7 ISO to USB فایل پکار دی. Windows 7 ISO to USB فایل دا مهم فایل دی چې دا موږ سره پکار دی. تر څو پورې چې دا نه وي نو تر هغې پورې موږ دا Windows 7 چې کوم دی نشي انسټال. دا یو سافټویر دی چې دا به خامخا تاسو انسټالوئ. او بل چې کوم دی Windows 7 ISO to دلته کې ISO Windows 7 الټیمیټ ISO فایل موږ سره پکار دی. ISO دا خامخا بیک اپ موږ سره پکاري. یاد ساتئ څوک ورته ISO وایي څوک ورته بیک اپ وایي څوک ورته کاپي وایي څوک ورته ایمیج وایي څوک ورته کلون وایي any name ورته اخیستی شي. څوک ورته ISO وایي څوک ورته بیک اپ وایي څوک ورته کاپي وایي څوک ورته ایمیج وایي او څوک ورته کلون ورته اصل کې ویل کېږي. کلون بازار دا راغلی نو څوک ISO اصل کې یو درې الفاظ لنډیز دی چې هغې ته انټرنیشنل سټینډرډ ارګنایزیشن ورته ویل کېږي. انټرنیشنل سټینډرډ ارګنایزیشن دا یو کمپني ده چې دا نوم یې وله ورکړی دی. کلون وایي کاپي ده لکه زه د ده هوبهو مغسې یو کاپي جوړه کړم دې ته مونږه ISO ورته وایو یا ورته کلون وایي یا ورته ایمیج وایي یا ورته بیک اپ وایي یا څوک ورته کاپي ویلی کېږي. any name ورته مونږ اصل کې ویلی شي. that is called we say each and everything. نو دې د وجې نه سبا تاسو نه څوک کوېسچن کولی شي چې ISO څه شی دی. نو ISO اصل کې د درې الفاظ لنډیز دی. انټرنیشنل سټینډرډ ارګنایزیشن دا بیک اپ یاد ساتئ دا دوه سافټویر به زه تاسو له USB کې درکمه تاسو خپل کمپیوټر کې ځان سره کېږدئ او چې کله هم ته Windows د چا کمپیوټر خراب شي هم د دې فایلز د وجې نه به د چا USB جوړئ او بیا چې کله برابر شي نو بل کمپیوټر کې ورکړه او د هغې نه ته انسټالیشن کولی شي. د ډیسک ضرورت ماته نشته. دا فایل تاسو د انټرنیټ هم ډاونلوډ کولی شئ خو دا 4 GB سمثینګ فایل دی نو دې لپاره خامخا تاسو ډېر تیز نیټ هم پکار دی او کافي نیټ پکار دی تاسو لپاره. نو دا فایل به زه تاسو له USB کې درکمه نو تاسو د هغې د لارې نه چې کوم دی بوټیبل USB جوړولی شي. سبا تاسو نه څوک تپوس کولی شي
आया bootable, what is bootable USB? bootable USB से तभी लिखेगी that USB through which we boot or start Windows 7 installation. आगा USB च दागे नमुंगा Windows 7 इंस्टॉल हो आगा USB तो सिवी लिखेगी bootable USB होते भी लिखेगी. अगर नजे तास USB की फिल्मों ना जोली और डायरेक्ट टक्का वर्क Windows 7 ते इंस्टॉल की दासे ना ठीक है ना उस तास द Windows 7 डिस्क करोले न दागे न Windows 7 इंस्टॉल ही द फिल्म डिस्क करोले तास कोना शिवी लिखी वाह जी वाह तो बदे नो Windows 7 इंस्टॉल हो पॉसिबल दासे न द मुसरा दागे द वजना मुंगा दा यो पयो दा मेथड ऑफ दा ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉलेशन कोशिश के वे तास न सबा सो तपोस कई چې bootable USB څه ویل کیږي bootable USB هغه USB ته ویل کیږي چې د کم نه مونږه انسټالیشن کو چې د کم USB نه تاسو سره Windows 7 انسټال کیږي یا کمپیوټر بوت کیږي سٹارټ کیږي چالانی کیږي رن کیږي کمپایل کیږي سٹارټ اپ کیږي د USB تاسو کې موږ سی ویل شو bootable USB وتا سکتی بس آسان خبره ده bootable USB به علي جوړیږي تر څو پر چې تاسو سره د دوه سافټویر موجودي Windows 7 ISO USB فایل او بل Windows 7 Ultimate ISO فایل دا تاسو سره پکار دي اوس ما دا پته ولګی چې دا USB څومره ده 8 GB ده یو شرط خو زما برابر شو بل یو خبره یاد وساتئ که په دې USB کې تاسو مهمه ډیټا پرته وي نو هغه ته کاپی کې او بل ځای کې ځان سره کېږدئ که تاسو سره چېرته مهم فایلونه په دې USB کې موجود دي نو هغه ته کاپی کې او یو بل ځای کې کېږدئ تاسو دا بیک اپ فایل نه دی دا یو بل ځای کې کېږدئ تاسو اسنه چې تاسو کلم چې دې کې زه bootable USB جوړوم نو چې دې کې مخکې څومره ډیټا ده اب اتوماتیکلی تاسو سره 1 by 1 ختميږي بس it could be finished دا به خامخا ختميږي تاسو نو کوشش کوئ چې دا USB چې کوم دی هغه تاسو bootable د پاره دا طریقې خامخا اپلای کړئ you can tell them to go کښتا چې کله دا برابر شي نو بیا تاسو طریقه ته خیم نو موږ د څه خبره وکړه چې آیا Windows 7 بعد USB د لارې څنګه انسټالیږي نو چې کلم تاسو Windows 7 د USB د لارې انسټالوي کنه دا د هغه یو اسانه طریقه ده هغه د پارس درې شرایط دي لومبي تاسو سره 3 GB یا د 3 GB نه زیات USB تاسو ته پکار ده دویم خبره دا ده چې وی تاسو سره Windows 7 ISO USB flash tool سافټویر پکار دی لکه څنګه چې دا دویم نمبر کنډیشن ده او دریم فایل چې کوم دی Windows 7 Ultimate ISO فایل پکار دا بیک اپ دی دا Windows 7 د ډیسک نه بیک اپ هغه ستو مازان سره خو دی خدا بیک اپ معنی دی هغه دا کم نه اوریجنل راغلی دی موږ دا بیک اپ خپلم جوړی شو دا کاپی خپلم جوړی شو خو مصیبت پکې دی چې هغه یو ځل کارو کې بیا کار نه کوي سره نو بس دا درې مړه فایلز پکار دي لمبه مې دا سافټویر انسټال کو او چې کړه دا سافټویر انسټال شو USB مې کمپیوټر کې ورکړو دا ویډیو بیا ورې دا طریقې مې سره وکړ دا USB راته یو راکې چې دا سافټویر فایلز تاسو ته کاپی کوم چې بیا تاسو یې نورو کسانو لې ورکړئ شاباس اکم کسان چې ما ټاکلي دی USB راته راکې قدیر استاد چې ډیر زیات پاره چې مې وساده ډیټاګانې ټول خلاصيږي ها اوس چې موږ پراته یې شپاره چې نه نو سپالو صرف دا فایل در کومه کورو کې ځان ته کاپی کا او بیا خپل بیا دا bootable USB جوړول شي اوس خو ما دا ډایرکټ جوړ کړه دا فایل در کوم چې بیا هر یو USB ته جوړول شي چې دا در کوم چې دا سره کې دی ورګه چې دا سکین کې زګا دا وایرس دا فایل تاسو در کوم چې دا ځان سره کېک دی لکه د ډیسک په شکل کې لکه څنګه چې ریډیس کې کنه دا د انسټالیشن په نو ډیسک راوالو کمپیوټر کې ورکی نو کو ستاسو یو کس چې مال USB انسټالیشن کو دا فایل تاسو په کمپیوټر کې پکار دی کنه دا غو USB والے د خپل کمپیوټر کې ورکی او د دې فایل د لار نه تاسو هغه bootable USB جوړ کړئ اوس خدا پروسس په نه کومه اوس صرف دا فایل د تاسو چې تاسو ځان سره خپل کمپیوټرو کې کېک دی چې سبا کو چاله bootable USB جوړوي چې دې فایل نه تاسو جوړ کړئ خبره باندې زماره سه کنه دا فایل د صرف پچوم دا فایلز یو دا دی Windows 7 ISO دا فایل دی یو دا دی عبدالقدیر یو دا فایل دی او بل چې کوم دی ګوره دا Windows 7 ISO دا فایل دی دا سره په دا په ډی کې یا په ای کې ځان سره کېک دی اسنه چې همدا په کې پراتی یو USB کې او دا په شروع کې نو بس دار سه به ختم کړی دا فایل ځان سره په ډی ډرایو کې کې دی تاسو ما سره USB کې لمبي نو کنه ما په ډی کې خو دې چې کله ما ته وی سره د USB انسټالیشن کوم
نو دا غن یو اس بي والا مو دا سافټویر انسټال کوم دا طریقه وسره وکړه دا سافټویر ما سره په ډي کې نو پراته نو ما دا کار کولې شو چره مې مشکو پینې بهرام پینې شوي نه دی ونه پی په به دې ګوزګه استاد اصل دې دا سټاپ شته دا سټاپ هو چې استاد یې دا په دې ډرایو کې په یو اس بي کې نه پرې نه نه یو اس بي کې خو به نه پرې دی دا خو ستاسو یو اس بي کې دی د دې وجه نه ورکوم چې تاسو خپل کمپیوټر کې ځان سره کېږدئ او چې کلم تاسو یو کس وي چې به د یو اس بي انسټالیشن کوما نو ته وایي چې یو اس بي دراکا جا کله تعالی یو اس بي درکې نو د دې فایلز نه بتا غل بوټیبل یو اس بي جوړه لکه څنګه چې ته ډیسک دی کنه نو هغه ډیسک تاسو لري دی کنه چې کلم ته وینډوز 7 چاري انسټال نو بس هغه ډیسک راوالو کمپیوټر کې ورکې نو کوس داغه په کمپیوټر کې یو اس بي ورکې نو چې تاسو سره جوړ نو څنګه به ته ورکې لکه سی ډي په شکل جوړیږي او به د سی ډي په شکل په دا جوړ شي تاسو طریقې ته خیمه او ساده ځان د انسټالو د ته یو اس بي ته نه ډایرکټ نه نه ډي کې هو تاسو سره پروتي کنه او شکل هم بوټیبل یو اس بي بډمبه جوړه کې دا سیو بیا به د انسټالیشن کې نو بیا خو زمونږ د یو اس بي نو خو فایل تا کاپی کړی دي کنه لډي سیستم ته ځا به خبره نه پیږي نه 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 ما دا بدلی کنفیوز شي خبره دا ده کنه دا فایل اوس تاسو چې دا یو اس بي تر روان دي دا نور یو اس بي تر روان دي نو دا خو ما په دې باندې هغه طریقه تاسو ته خولې چې بھئی دا فایل چې کوم تاسو ته کاپی کوم دا به څنګه استعمالوي اوس خدا فایل چې ما قدرې ته کاپی کوم نو زدل ورکوم چې دا فایل ځان سره په هارد ډیسک کې کېږدي که سبا چاله بوټیبل یو اس بي جوړوي نو دا طریقه ورکوي څنګه چې ما دې ځای کې دا وکړه سمجھ آ گئی پیش ہے کنه دا بتا سره یو نیم ورځ کار کوي بس پرمننٹ دایمي بیا د رجسټریشن طریقه ته خیم تاسو به شو کنه اوس دلته دا فایل ورکوم قدر لا دا کم چې می قدر ته کاپی کړل دا یو دا وینډوز 7 آیسو او دا وینډوز 7 آیسو یو اس بي ټول نو کدا د سرنی او دله سو یو اس بي ورکی نو کار کولی شي جوړولی شي نه نو دا فایل به سره پراتی ته چې دله کله یو اس بي ورکنو او دا پروسه په استعمالي کم چې تاسو سره دا شو دا طریقه به استعمالي باز محمد پېښ وکنه د وینډوز 7 چې د یو اس بي د لارې انسټالو نو څه چل وکاو او چې کله وینډوز 7 سره د یو اس بي د لارې انسټالو مکنه نو اول ما سره کم شرایط دي چې شرایط په ما سره موجود دي کم شرایط په ما سره ک وینډوز 7 یو کس ما دی چې د یو اس بي د لارې مال انسټال کا نو کم شرایط بزلا ستروړم کم شرایط پکار دي ما د پاره आगे दौड़ पीछे छोड़ बस नमाज आगे दौड़ पीछे छोड़ मक्के से शादा परेदा पता लगे थे نو مطلب دا دی چې وینډوز 7 کله انسټال او د یو اس بي لارې نه دا غي د لپاره سو شرایط پکار دي درې اول شرط کم دی سلور جی بی یا د سلور جی بی نه زیات یو اس بي ودا سره بل تاسو سره وینډوز 7 آیسو یو اس بي فلیش ټول سافټویر لکه څنګه چې مې دې کې تاسو طریقې لري دا پکار دی او بل وینډوز 7 بیک اپ پکار دی دی بیک اپ ته الټیمیټ آیسو وته وي یا دې تاسو وینډوز 7 بیک اپ وته وي چې تاسو په اسانه پېښ وینډوز 7 بیک اپ یا وینډوز 7 آیسو یو خبره ټولې لسکه سي ده کنه ولومبه سلور جی بی یا د سلور جی بی نه زیات یو اس بي تاسو سره پکار ده دویم تاسو سره وینډوز 7 آیسو ټو یو اس بي فلیش ټول پکار دی دریم تاسو سره د وینډوز 7 بیک اپ پکار دی چې دانی ته وینډوز 7 چې کوم د یو اس بي د لارې نه نشي انسټال اول به دا سافټویر اول به یو اس بي کمپیوټر کې ورکې چې دا پیدا شي ولومبه شرط خو برابر شو بیا به د ویډیو نه تاسو وګورئ چې دا سافټویر ما انسټال کړه دا به انسټال کې او بیا به تاسو کله سافټویر انسټال کې نو تاسو با په ډیسکټاپ باندې آیکن راشي ډبل کلیک کړئ او هغه طریقو کې کوم چې ما ویډیو کې وکړ بس دا طریقه ده چې کله دا 100% برابر شي نو څوک دا یو اس بي بس او چې کم کمپیوټر کې خرابې دا غي طریقه ته هم چې څنګه به انسټال وي دا له کمپلیټ شوی نه دا زموږ سټپ نمبر 1 اول خو ما بوټیبل یو اس بي جوړ کړ دې ته وی بوټیبل یو اس بي او بازما دا تاو قتل چې بوټیبل یو اس بي څه ته ویل کېږي نو موږ سو ویل کا چې بوټیبل یو اس بي څه ته وایي
मैं तो नहीं जानता, खुदा जानता है। हाँ, अब हंसो लल्लू की तरफ। बूटेबल यूएसबी आगा यूएसबी तभी लिखीगी चिदक मेरा विंडोज 7 इंस्टॉल कीगी। हाँ ठीक है ना। अब मैं कह दूं कि भाई 2001 की कम अगड़म बगड़म मूवी रहा लेवा तो डायरेक्ट को ऐसे भाई वही दिल वाली दुल्हनिया ले जाएगी, इसमें शाहरुख खान था और इसमें जो ना सोनिया गांधी थी और वगैरह। फिल्म तो सारे याद है। जब भी कोई गुनगुनाता एकदम आप बोल देते हो मेरी जान और मेरी खता और तू मेरे पीछे और मैं तेरे आगे, बस शुरू हो जाती है इस गाने से। और खुद कंप्यूटर बारे के जना सुखदा पूछू कि नो बस ब्यादा सी है ठस से मस बेसम नहीं ठस विंडोज 7 में रजिस्टर्ड मेरा। हाँ उस पर रजिस्टर लेकिन स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट करने दे कभी कर जरा सर इधर पे आओ बल्ले में कौन सा ऑनलाइन हेल्प यूएसबी देगा ना। हाँ दायो दा यूएसबी दा बज़ामल सिंगे रगले इन पखेर पवख रगले खा उन्होंने तो हमारे क्लास में एक ही होता है। हाँ एक अगड़म बगड़म होता है क्लास में, एक अगड़म बगड़म सारे क्लास में हाँ एक होता है अगड़म अगड़म एक क्लास में बगड़म दूसरी क्लास में चक्रम पकड़म तीसरी क्लास में। हाँ कंप्यूटर अगस्त दे तो पता को जमीन शिरनी की करना प्रदीरा अपार्टमान में जोड़ कर एकदम एक मोटर आता है नो बस पूरा जमुन द पारा खुदा अपार्टमान देगा ना वैसे सारा पर्दा अपार्टमान ने दे न बस पता अपार्टमेंट्स जोड़े जहाड़ स्टूडियो की नो बस दे न बहुत चलास हाँ नो बाय चखा मखा कदीर शिरीनी कुछ द बुरा बे 2000 सरोड़े बस जमुन द पारा अपार्टमान दे नरे नरे घरे घरे अफगानिस्तान घरे घरे देखिए डाउनलोड पे इंटरनेट की बेहतरीन जगह ना की इंटरनेट ना सेटअप दिस इज द सेटअप ना हाँ मा आता डाउनलोड इंटरनेट की कार नहीं का कंप्यूटर के रोड हाँ आगे वो लेगा सेटअप भी नहीं सेटअप की तेरी वाला का मुझे जर्सन ने खबर करे ना वसी रखशिनी ने दे वाले रखशिनी देखेंगे उसके अच्छा जो भी नो अगर दासी चित्तबा खामखा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर पे इंस्टॉल है दागे ना पस पता करती है दागे सेटअप ही करना दागे सॉफ्टवेयर का सेटअप ही करना फाइल ही हो चागनी उन्हें शिके बस दबना बस पोस्ट वायरस होता है बस गोरो ब्रेच से फेंक दे दा बराबर शो ब्रदर्स लेट्स सी 10 मुंग सरदा सेटअप चकम दा बराबर हो मुंग रिकॉर्डिंग शुरू अच्छा जमुंगा दा बराबर शो इट इज ऑलमोस्ट डन बस दा खुश बराबर शो बस पसे विंडोज 7 चकम कंप्यूटर के कुम जबागन आलमा खो यो सो खबर ज़हन की जान सरियात उसाते चकलम तासो उस दा खो स्टेप नंबर 1 बूटेबल यूएसबी तैयारी हुआ नाउ आई हैव टू install Windows 7 in a damaged Windows computer चकम कंप्यूटर के Windows damaged भी कहना खराब है न जब आगे किसको मा उस सब के इंस्टॉलेशन को I have to do यो में अदा कोमा उस पता सुगुरे सबो के नंबर 1 बसो के चे eject मतलब दा अनप्लग
USB براواله او چې کوم کمپیوټر دی آی کې به ورکه دا کمپیوټر زبر دی نو دا USB باسما او دا کمپیوټر خراب دی بس آی کې به ورکما او بیا بز ګورم start your computer or turn on your computer یا خو تاسو کمپیوټر سٹارټ کې ټرن آن کا او چې کله ټرن آن کې نو بیا تاسو ګورئ کمپیوټر ته وګورئ ک ډیل یا سونی کمپیوټري نو تاسو به د کیبورډ نه F12 ووخه د کیبورډ نه بس ووخه F12 او کچرتا ادر کمپیوټرز لکه Asus شو HP شو Toshiba شو دا سي ادر کمپیوټرز شو Acer شو دا غیر پر تاسو F9 بوخه دا خبر یاد ساتئ ښه سبوخه F9 تاسو کوم یو کمپیوټر دی ډیل دی کوم یو دوه ما دا یو ډیل دی کنه اوکے پاسورډ اوس ډیل کمپیوټر دې سره نو چې کله زه کمپیوټر لمه سٹارټ کوا چې کله سٹارټ کما نو زه به یوز اول به یوز بیور کم بیا به سٹارټ کما د کیبورډ نه به F12 2 3 زلو وخه چې کله زه وخما بیا به سلیکټ کې پای کې آپشن برازي چاہے ته USB storage device وته ویل کی څه وته ویل کیږي USB storage device یعنی USB چې کوم ما ورکړی دا غي انتخاب کو دا غي انسټالیشن شروع او تاسو بس کې چې کله سلیکټ کې انتخابې کې دین پریس انټر به پریس کې باس کینسل انټر به پریس کې بیا تاسو چې کله انټر پریس کې نو تاسو انسټالیشن به اتوماتیکلی شروع شي اگر انسټالیشن سټیپس کم دي اب تاسو ته هم چې څنګه انسټالیشن سټیپ بسی چې کله انټر تاسو پریس کې کنه نو بیا تاسو راشي دي سه نه وګوره تاسو سره دا هر څه تاسو سره موجودي ښه وینډوز 7 وګوره دې کې موږ سره دا کچرته تاسو دا وینډوز 7 کله انسټالیشن شروع کوي کنه نو تاسو سره دا قصې دا سه لوډینګ بشي سره چې کله لوډینګ شي نو د لوډینګ نه پس چې کم دی بیا تاسو کې تاسو یو برابر شم تاسو له بداسه درکې بیا تاسو چې کوم دا کس یو سټیپ درکې لږ به انتظار وتاو کې بیا دا غي نه پس کوم دا کس یو آپشن درکې بیا تاسو دې په نیکسټ بٹن باندې کلیک کې چې کله نیکسټ بٹن باندې کلیک کې بیا وګورئ دا I accept the license terms ته ټیک مارک آن کې او بیا سو کې په دې نیکسټ باندې کلیک کې بیا دا غي نه پس په دې نیکسټ باندې کلیک کې نیکسټ اگین په دې فارمیټ باندې بیا کلیک کې او دا فارمیټ نه پس کوم دې نیکسټ په بیا کلیک کې او دې نه پس تاسو وینډوز 7 انسټالیشن اتوماتیکلی شروع بشي دا د وینډوز 7 انسټالیشن هغه ټوټل سټیپس وو تاسو په شی په کنه سونه بس وینډوز 7 انسټالیشن چې کله برابر شي بیا به دا سټیپ راشي بیا به تاسو چې کله برابر شي کنه چې کله دا دې پورې لاست اینڈ پورې راشي بیا به دا وایي چې کمپلیټینګ ریسټارټینګ ان 8 سیکنډز بیا به تاسو دا ریسټارټ نو به وخه دا غي نه پس چې کله کمپیوټر واپس تاسو ریسټارټ شي بیا به تاسو له دغه څه وګورئ سیټ اپ از اپډیټینګ رجستری بیا به دا آپشن راشي بیا به دا کمپلیټینګ انسټالیشن برابر شي بیا به تاسو لږ انتظار کوئ دا غي نه پس چې کله راشي دا یو سوچ بدر کی بیا به دې ځکه خپل نوم وته ولیکي یوزر نیم چې دا زما کمپیوټر د خپل نوم وته ولیکا بیا نیکسټ کا دې نه او چې کله نیکسټ کې بیا به تاسو پاسورډ ورکې بیا به دا آسک می لیټر باندې کلیک کې وګورئ دا ټیک مارک د خیم ګور دا خبر یاد ساتئ بیا به دې نه په دې کې وسم نه کوي دلته بیا نیکسټ کا دام نیکسټ کا and then here we go Windows 7 is installed دا څه خیر کې به تاسو دا راشي نو دا سټیپ اوس موږ په بل کمپیوټر باندې اپلای به کو دا